سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالبو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بل د سلیکشن د ښه ده ډاکټر صاحبانو سلیکټ انتخاب ته وایي چې یو څه تاسو څنګه انتخابوئ. فرضاً زه ورته وایم دا ریکټنګولر سلیکشن چې دی دا په مربع شکل انتخاب کوي. فرضاً دغه عکس ده په دې شکل داسې انتخابوم، ده په دې شکل انتخابوی شي. ریکټنګولر مربعي شکل باندې انتخابوي. دویم چې دی پری فارم سلیکشن. پری فارم سلیکشن د دې لپاره دی فرضاً تاسو په خپله زړه خوښه انتخاب وکړئ. دلته کلیک کوم، زه ورته وایم چې د دې عکس فقط او فقط زه غواړم چې د دې عکس نه چې کوم داسې انتخاب وکړم، داسې صرف دغه سر چې دی دا ورنه کاپي کوم او تر دې اندازې نه دا انتخاب مې وکړو. اوس راځم صرف چې کوم یې کاپي کوم، کاپي او پیسټ. ګوره کوم چې موږ انتخاب کړو په خپله خوښه هغه عکس هغه ساحه راواخیستل شو. صحیح، یعنې په خپله خوښه مې انتخاب کړو. کومه ساحه چې موږ غوښتل همغه مې انتخاب کړه، چې نه مې غوښتل هغه مو انتخاب نه کړه. دریم سلیکټ آل، کنټرول پلس ا. ما تاسو ته مخکې ویلي وو کنټرول پلس ا سلیکټ آل په واسطه کولی شو چې ټول عکسونه سلیکټ کړو، انتخاب یې کړئ. کله چې کلیک ورباندې وکړم ګوره دا ټوله صفحه انتخاب شو، ده چار اطراف ټول انتخاب شو. دا د سلیکټ آل وظیفه ده. سلیکټ ډاکټر صاحبانو ټول مطلب انتخاب ده، ښه انتخابول دي پکې سلیکټ کول دي. صحه انورډ سلیکشن څه مطلب ډاکټر صاحبانو؟ انورډ سلیکشن د دې وظیفه دا ده، د دې مطلب دا دی چې کله زه په یو عکس کې کوم ځای انتخاب کړم برعکس د هغې وظیفه اجرا کوي، برعکس د سلیکشن. یعنې زه راځم دلته، زه راځم دې عکس کې ما دغه ساحه انتخاب کړه، دغه ساحه ګوره ما خو انتخاب کړی د اثر ده، صحیح شو، د عکس کې د اثر مې انتخاب کړی دی. نو دلته زه انورډ سلیکشن نه مطلب دا دی زه دا چې کلیک کړم یعنې برعکس د دې د کوم چې ما انتخاب کړی دا ما انتخاب کړه، باقي د دې نه نور چې کوم نه دی انتخاب هغه ټول انتخاب کړه. یعنې سلیکشن برعکس دی، کومه ساحه چې موږ انتخاب کړې وي هغې نه علاوه نوره ساحه چې کوم نوی انتخاب هغه د دې په واسطه انتخابېږي. کلیک ورباندې کوم، کلیک. اوس ګوره کله چې زه دا کاپي کټ کړم، کټ وهم کټ، ګوره دغه ساحه موږ انتخاب کړې ده، په خپل ځای پاتې ده. ولې کوم چې موږ نو انتخاب هغه ټول انتخاب شو، برعکس دی شو که نه، هغه ټوله کټ شو، ګوره ټول پاک شو. یعنې کوم چې موږ غواړو چې کومه ساحه موږ انتخاب کړو او ته چې دې د دې نه انتخابېږي او دې نه بغیر نور ټول انتخابېږي، په دې سره کولی شو. ډیلیټ وظیفه پاکول دي، ډیلیټ کول دي. فرضاً دلته راځم ورته یم چې دغه ساحه ما ته ډیلیټ کړي. کلیک ورباندې وکړو، ډیلیټ کوي. او ترانسفر سلیکشن هم همدغه سلیکشن دی، صرف یو څه شفافیت لري، یو څه شفاف دی، ډېر زیات فرق نه لري. کراپ وظیفه څه شی ده؟ ځینې وخت که چیرې تاسو غوښتل چې یو عکس دی هغه ایډیټ کړئ. فرضاً تاسو یو عکس لرئ او ضرورت شو درته چې پاسپورټ دپاره یا تذکرې دپاره یو عکس ډېر زر چاپ کړئ، تاسو خپله کیمره نه لرئ، پخواني عکسونه دي په دې شکل عکسونه دي، تاسو غواړئ چې دا زر تر زره ډیزاین کې په دې شکل چې د پاسپورټ دپاره عیار کړئ. نو تاسو راځئ اول د عکس انتخابوئ. زه ورته وایم چې دغه عکس ماته پاسپورټ شکل باندې منظم کړه، زه نه غواړم چې ټول چاپ شي. نو داسې ورته سلیکټ کوم. کله مې چې سلیکټ کړو زه وایم دا ټوله بیکګراونډ ډیزاین میزاین هېڅ شی نه نشته، فقط دومره عکس چې زه غواړم پاسپورټ یا تذکرې دپاره چاپ کړم. نو کلیک ورباندې وکړه، دلته کراپ پریس کړه. چې کله پریس کړه هماغه عکس نه ټول هر څه صفا شو، صرف همدومره ساحه تاته پاتې شوه. همدا بیا ته کولی شي چې ډیزاین نور هم وکړې، دغه لاس هم ورنه لرې کړې، نو پاسپورټ دپاره یا تذکرې دپاره یې تنظیم کړي. کراپ وظیفه ده چې کومه ساحه دې انتخاب کړو هغه کټ کولی سي، صرف هماغه ساحه ته پاتې کېږي. ریسایز مخکې مو هم کار وکړو، ریسایز په واسطه د عکس سایز کم او زیات کولی شو. دغه عکس دی زه ورته وایم چې د دې سایز سل دی، زه ورته وایم چې دا 50 په اندازه کړئ. کله چې 50 کم ګوره دلته هورزنټل افقي ورټیکل عمودي دواړه اتومات چې دلته تغیرات راوړي دلته هم کېږي.
نو زه وایم چې نه چې کله زه غواړم چې دلته په هارزنټل افقي کې تغیرات راولم افقي کې اتومات نه کېږي نو دا آپشن ټیک مارک به لري کړو مینټین اسپیکټ ریشیو دا باید که دا ټیک مارک لري کړو بیا د دې سره کار نه لري ګوره زه راځم ریسایز کلیک کوم که چیرې دا ټیک مارک لګېدلی وه نو که دې کې تغیرات راولو په هغې نظر دې کې هم تغیرات راځي یعنی که افقي کې تغیرات راولو عمودي کې هم تغیرات راځي نو که چیرې دا نه وي بیا هر یو کې جدا جدا زه ورته وایم چې نه دا د نه وي فقط ما ته په افقي شکل باندې د لږ څه فیصدي کمه کړه فرضاً 80% اوکې عکس سایز یو څه کم شو او یې فرضاً زیاتوم اوس ورته وایم چې نه ما ته عمودي شکل باندې د دې فیصدي 50 اوکې په عمودي شکلونو کم بېرته غواړي سایز یې کړو له دې ځای نه هم کولی شي ښه چې دلته کلیک کړې دلته ریسایز ته لاړ شي ساحه ورته واخلې زه ورته وایم چې دا زیات کړه دا موږ سره سایز و اسکیو ډیګري دا د زاویې په اندازه دی مثال 30 درجې زاویې کې عکس کږوالی ورته ورکړي فرض زه ته چې هارزنټل افقي شکل باندې د دې 60 اندازې کږوالی عکس پیدا کړي عکس ته ګورئ رقیبانو 60 هم نه لږ څه زیاتوم چې ښه معلوم شي درته 50 اندازې باندې ده 50 درجې زاویې اندازې باندې عکس موږ ته کږوالی ورکړو نو دې ځای نه ورته کولی شو دا موږ سره په افقي ډول و که چیرې وغواړم چې په عمودي ډول هم د 40 درجې زاویې باندې عکس کږوالی ورکړم دلته 40 ته کوم اوکې کوم ګوره عکس ته په عمودي شکل باندې به 40 درجې زاویې په اندازې عکس کږوالی پیدا کوي اوکې که چېرته لاړو عکس ګوره ډېر زیات کږوالی پکې راغلو ځه په دې شکل شو دې ځای نه تاسو کولی شئ کله عکس راوړو سایز یې غټ وي کولی شي سایز یې دې ځای نه ورته انتخاب کړئ کم یې کړئ او یا یې زیات کړئ له دې ځای څخه صحیح شو عکس سایز جوړولی شي کږوالی هم افقي او عمودي ورته کم او زیات کولی شي روټیټ نه مطلب دا چې عکس په 90 درجې باندې دغسې راتاو کړه په دې شکل یا ورته چې نه لیفت طرف ته 90 درجې باندې تاو کړه دغسې بېرته راځي بېرته بیا لیفت کلیک کړه دغسې راځي یا ورته وایم چې نه روټیټ یو 30 درجې مکملې واړوه فرضاً ګوره کله چې زه عکس منظم کړم عکس منظم دی کله چې یو 30 درجې عکس تغییر کړم مکمل تغییر کړم ګوره اوکې که اتومات سرچپه کېږي عکس ځکه چې یو 30 درجې مکمل عکس د بل طرف ته تغییر کړو بېرته کلیک کوم باندې بله بله صحیح ښه عکس تغییرات دي چې فلیپ ستاره له دې ځایه هم کولی شي عکس ته فلیپ هارزنټل فلیپ ورټیکل په افقي عمودي شکل باندې مکمل عکس یو بل خواته یعنی یو بل چپه ښي طرف ته یو بل طرف ته تغییر او تبدیل ګوره دغه لیکلي سرچپه کول دې ځای څخه ورته تغییرولی شي مختلف ساحې ورته چینجولی شي صحیح بل مونږ تاسو سره چې کوم دی هغه مونږ تاسو سره ټولز سیکشن دی ټولز برخه دی دیگه هیچ چیز معلوم نمیشه انشاء ډاکټر صاحب اوس به صحیح شوی وي سکرین شیر دی
بله ډاکټر صاحب اوس درته معلومیږي سکرین You are currently the only person in this conference. دا پیلو No, stop now. Screen share for. Screen share. نه کوي کار. نه کوي. دې ته نه معلومیږي دا. Stop یې نه کوم بیا ته. بیا یې stop کوي چې څه. همدا screen share stop. نه stop یې. بیخي به وځته. بس. بلې صحیح دی. او ویډیو سره نه ویډیو سٹارټ کړه بلې You are now آخر muted. You are now unmuted. ها سٹارټ کړه صحیح ها ډاکټر صاحبانو یو دقیقه چې زه بیا طبیعت فعال کړم مشکل لري صحیح شو میک هم فعال دی ها درس مو چېرته و ټولز کې و دغه صحه چې موږ تاسو وویل ډاکټر صاحبانو که کوم ځای کې پیسې وي نه وي ویډیو شته د ویډیو کې ټول راغلي دي ثبت شوي دي خیر هغه ویډیو کې هم تعقیبولی سئ راځو مخکې ځو پنسل چې دی د دې په واسطه کولی شئ ټولز کې د دې په واسطه کولی شئ چې مثال یو څه عادي لیکل وکړئ پنسل یعنې د دې په واسطه لیکل کولی شئ هر څه چې لیکئ مثال په خپله یو څه لیکل کوئ یعنی د دې مطلب دا دی چې کله د تاسو سره د کمپیوټر سم ماوز وي کولی شئ په خپله خوښه یو څه لیکل وکړئ یا امضا وکړئ خپله یو ټولز دی مقصد دپاره بل دی موږ سره فیل ویت کلر دا یو بلټی شکل دی فرضاً دلته زه راځم دا راخلم ستوری د ستوري منځ ته زه غواړم چې رنګ ورکړم رنګ ورته ورکړم خو که چیرې زه داسې رنګ ورته ورکوم چې دلته برش راواخلم او دې ځای نه یو رنګ ورته انتخاب کړم او بیا دې ځای کې زه ورته رنګ ورکوم خو دا خو ډېر وخت نیسي ډېر زیات وخت به ونیسي که نه زه غواړم چې دا اتومات زه ورته رنګ ورکړم اتومات ډک شي نو څه شی کوو دلته بلټۍ ورته انتخابوو دې ځای ته راځم رنګونه انتخاب دلته کلیک وکړم اتومات ټول رنګ ورځي صحیح هلته کلیک کوم ورباندې ټول رنګ ورته کوي یعنې دې په واسطه کولی شو چې کله موږ وغواړو یو څه ته رنګ ورکړو لکه په ډېر حجم سره زیات رنګ ورته اچولی شو بلټي په شکل باندې دی رنګ ورته ورکولی شو دریم اپشن د لیکلو دی لیکل ورباندې کولی شو ودرېږه زه وګورم سکرین شیر فعال دی او که نه سم دی صحیح شو ها بل اپشن چې موږ سره دی هغه د لیکلو دپاره دی ټکسټ په دې په واسطه کولی شو لیکل وکړو فرضاً زه دلته راځم کلیک ورباندې کړم دلته زه یو څه لیکم دلته زه یو څه لیکل کوم زه دلته لیکم چې
ها دلته فرضاً ما لیکل وکړل یو څه مې ولیکل افغانستان صحیح دی په دې ستوري زه غواړم چې دغه لیکل چې دي دې سره یې دغه سپین رنګ نه ښکاره کېږي دغه لاندې دا د مستقیم په دې ستوري باندې لیکل پاسه ښکاره شي نو دلته دوه اپشن ډاکټر صاحبانو اوپیک که چیز انتخاب کنو په دې شکل او که ترانسپارنت انتخاب کو دغسې ایز دغه شاته تور سپین بیکګراوند نه ښکاري دا په دې شکل لیکل راځي نو که چې دا انتخاب کړي به شاته دا کوم ساحه چې موږ سلیکټ کړې انتخاب کړې مو دی د دې تر شا دغسې یو سپین بیکګراوند هم ښکاره کوي خو ښه دا ده چې دا انتخاب کړو انتخاب باید نشي ښکاره باید نشي دغه ساحه صحیح یعنې دې پاسته موږ لیکل کوی شو چې دې کې بیا مختلف ډیزایننګ موږ کوی شو لیکل ته مثال بولډ چې دی موږ تاسو مخکې ویلي وو بولډ سره عکس لیکل یو څه غټېږي ایټالیک سره یو څه کږوالی پیدا کوي انډرلاین سره لاندې ورته یو لاین ورکوی شو پاس لاین ورکوي هم ورکوی شي خو زه غواړم چې نه ضرور نه دی لاین ورته نه ورکوم او همدارنګه دې ځینې سایز ورته زیات کړي کم کړي لیکلو دپاره کولی شو سایز یې ورته یو څه زیات کړم نور هم افغانستان شو او دې ځای نه فونټ ورته تغیروی شو کم او زیات یې کړو او که فیک ورته انتخاب کړو دا مخکې وویل کاپي او کټ هماغه موضوع دی چې کولی شو کاپي کو کټ کو رنګ ورته ورکوي مختلف رنګونه دې ځای نه ورته انتخابولی شو نو دا موږ سره د ټیکس یا د لیکلو او سټایل د دې وظیفه وه ګوره افغانستان هم په دې کې لیکلی دی نو که چیرې تغییرات پکې راولو نو دې ځای نه کولی شو مختلف تغییرات پکې راولو بل نوم لیکې هر څه لیکې کولی شو پکې تغییرات راولو بل د موږ سره ایریزر نه مطلب تخته پاک دی چې موږ تاسو ویلي تخته پاک کومه ساحه پاکوي دې ځای نه پاکوي زه وایم چې دغه ساحه باید پاک شي دا چې کله تاسو سره ما سره اوس لیپټاپ دی ډیسکټاپ کې هغه کیبورډ چې دی نمرې کی لري هغې کی سره چې مثبت او منفي توکمه تاسو واخلئ د تخته پاک سایز ته غټېږي هم کوچنی کېږي هم نو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې هغه کوم رسم کومه رسامي چې تاسو کړی وي بیرته یې پاک کړئ صفا کولی شئ یعنی عین تخته پاک په شکل وظیفه اجرا کوي بل د موږ سره کلر پیکر مطلب دا دی چې ګوره ډاکټر صاحبانو کوم عکس کې چې تاسو کوم رنګ خوښ شو غواړئ هغه رنګ دلته ورکړئ فرضاً زه ګوره دلته راځم دغسې یو شکل انتخابوم یو دغه شکل اخلم دغسې دې شکل ته زه غواړم چې د دې ځای نه یو رنګ راواخلم ګوره رنګونه ما سره مختلف دي خو دې کې نشته زه غواړم چې یو جوړ رنګ له بل عکس نه راواخلم دلته زه ورته وایم چې د عکس نه زه یو رنګ رااخلم نو کلر پیکر انتخابوئ زه ورته وایم چې د دې عکس نه دغه رنګ ما ته راواخله کلیک ورباندې وکړه زه ورته وایم چې دلته دغه رنګ چې دغه بیرغ چې دی دغه سور رنګ ده دا راته راواخله کلیک ورباندې وکړه کله چې د کلیک وکړو دلته راشه کلیک کړه هماغه رنګ دلته تاچوي ګوره دغه رنګ مې دې ځای نه راواخیست که چیرې غواړم چې نه دغه هم نه زه غواړم چې دې ځای نه ما ته کوم رنګ راواخله ما ته فرضاً د دغه رنګ راواخله په دې سکرین باندې چې دی دا کلیک ورباندې وکړه او دلته راشه کلیک کړه همدغه رنګ یعنې دغه رنګ درته راواخیستو یعنې دې مطلب دا چې کوم عکس کې تاسو سره کوم رنګ وي تیار جوړ رنګ وي هغه رنګ تاسو پر هغه کې ونه لرئ نو هغه رنګ کولی شئ راواخلئ دلته بل رسم تاسو کړی هغې رسم ته هغه رنګ ورکړئ ور اضافه یې کړئ نو دې پسته رنګ راخیستی شي او بل میګنیفایر چې دې پسته کولی شي که چیرې سترګو نظر د څه کم وي نږدې کړئ او لرې کړئ رایټ کلیک او لیفټ کړئ لیفټ کلیک سره کوچنی کېږي او رایټ کلیک سره غټېږي درته صحیح د دې میګنیفایر په واسطه یعنې دوربین شکل دی نږدې کوئ او لرې کولی شي برش دی مختلف برشونه دي کوم برش نه ته لیکل کوي که چیرې خطاطي کوي خو دغسې یو برش ورته انتخاب کړه دلته ورته ولیکل چې مثال څه لیکم مثال زه لیکم نو دا د خطاطۍ برش دی د چا خطاطي زده وي کولی شي په پینټ پروګرام کې هم خطاطي وکړي کولی شي مختلف څه ولیکي افغانستان یا ورته چې نه دغه برش نه دغه برش دی دا په دې شکل
یا کوم برش چې ته وغواړې انتخاب کې ځینې کولی شي مثال دغه برش انتخابوي ده په دې شکل یعنې دا د رنګونو برشونه دي ښه برشو ډولونه دي کوم برش باندې چې ته غواړې یو څه رسمي دې کړي وي عکس دې رسم کړی وي هغې ته رنګ ورکړي کوم برش ورته انتخابوي یا مثلا خطاطي کوي لیکل کوي هر یو برش چې ته وغواړې انتخابولی شي دا اوس بېل رنګ دی دلته رنګونه د انتخاب که هغه برش ورته رنګ ورکوي نو دې ځای نه ته برشونو ډولونه انتخابولی شي دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ چینل سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښه وخت